د جرمني پارلمان افغانستان کې خپل 100 کلن نظامي ماموریت څیړي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د دې هیواد د 100 کلن نظامي ماموریت د څیړلو او حقیقت موندنې لپاره ځانګړي کمیسیونونه ټاکي. د دغه هیواد په پارلمان کې د لومړي وزیر اولاف شولز د ائتلافي حکومت او سیاسي مخالفو ګوندونو جګپوړو غړیو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې ټاکل شوي دا دوه ځانګړي کمیسیونونه بله میاشت وړاندې تر دې چې پارلمان د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي ایجاد شي. د راپور له مخې په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې کمیسیونونو د جوړېدو هدف دا دی د څیړنو څخه یې د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وشي. له امریکا وروسته جرمني دویم هیواد چې د ناټو په چوکاټ کې ډیر سرتیري افغانستان کې میشت او په شمال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت درلود. تیر کال د نوي حکومت راتګ سره سم د جرمني ځواکونو د تخلیې په بهیر کې چې ګډوډي پکې ډیره وه څه باندې 5300 کسان د افغانستان څخه په نظامي الوتکو کې وایستل. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.